د بې کورې پېغلې لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله له درد او غم نه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سي. وروسته یې جوړه جامې په تناب واړولې، لامده لاسونه یې خپلې لوپټې کې تاو کړل. بیرته راغله لګانې د لرګي زنې سره د کوټې دیوال ته سرچپه تکیه کړ. چالاکه کوټې ته ننوته، بیرته یې شاته وکتل. د کورنۍ غړي په داسې حال کې نو چې دې کوټې ته دې راسي. چټکه ولاړه د شمسي بیټرۍ نه یې موبایل له چارجره راواخیستې. د زوړ صندوق خواته یې په پخواني بالښت ډډه ووهله. سیده واټساپ ته ولاړه. اوف، دومره پیغامونه! اوهو همته، تو خو سم لیونی یې. د همت صفحې ته ننوتله. د پیغامونو لوستل یې پیل کړل. زه د نورو هلکانو غوندې نه یم، وګوره کال برابریږي، ما تا سره دوکه نه ده کړې. بس ما همدا وروستۍ پرېکړه ده، که په رښتیا هم مینه راسره لرې نو نن ماښام ته راووځه. زه دې د سړک په سر انتظار کوم، او که راونوتې نو ته ما سره هسې وخت تېروې، مینه نه راسره کوې. زه درته له سره تېر یم او ته مې کیسه کې نه یې. داسې یې پرله پسې څو پیغامونه ولوستل. د صفحې بره سر ته یې وکتل، د همت واټساپ انلاین و. بیرته یې ورته ولیکل: ګرانه، قسم دی چې مینه در سره لرم، ته ولې په ما شک کوې ها؟ له هغې خوا سمدستي غږیز پیغام راغلی: که دې مینه کوله دا د یوه میاشت کېږي چې زه درته وایم چې راووځه. نور مې راپورې ملګري خاندي، وایي ساتیري در سره کوي. ته هیڅ په ما غیرت نه کوې. مینه کې هر څه جایز دي، خو داسې ښکاري چې ملګري مې رښتیا وایي. زه باید نوره خودکشي وکړم ځکه ته له ما سره مینه نه لرې. دې خبرو یې د صدرامړه احساسات په خوځښت راوستل. تېره هغه هفته ور یاده سوه چې د تنور د سر پېغلو ملګرو یې خنداګانې ورپورې کولې. پېغور یې ورکاوه چې پلار یې سګوان ته ورکړې ده، د مازدیګر نه ونیسې تر نیمې شپې پورې په کلي کې سپي جنګوي. په سترګو کې یې اوښکې ډنډ ودرېدې. شاوخوا یې نظر تېر کړ. د سکرین په لاندې برخه یې بره ګوته کش کړه. په غږیز پیغام کې یې ورته وویل: سمه ده ګرانه، ته مه غوسه کېږه، مړه دې ستا دښمنان سي. خو دا راته ووایه چې ستا کورنۍ به ما ومني او که یا. همت یې غږیز پیغام ته د ښکلولو سټیکر احساس څرګندونې نښه ورکړه. غږیز پیغام ورته راغلی: واه 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 واه، قربان دې سم، صدرا تا خو زه وګټلم. هېڅکله مې یقین نه کېدی چې ته دې له ما سره دومره قرباني په مینه کې ورکړې. او زه مې له کورنۍ سره غږېدلی یم، هغوی مشکل نه لري. اوس راته وخت وښیه کله زما لپاره کور پرېږدې. صدرا په کیوبورډ باندې ګوتې کښېښودې، خو لړزې یې نیولې وې. سبا ماښام زموږ د کلي نه وړاندې د پاخه سړکه سره نږدې پایې ته راسه، دلته ډېر څوک نه وي. له دې وروسته دواړو سره ساعت نیم ګپ شپ ولګاوه. که څه هم خولې په صدرا روانې وې، خو د همت په ډاډ و چې سوې. وخت د هیچا انتظار نه کاوه. که پوهه یې لرله ګټه یې ترې اخیسته، او که ناپوهه وه ساتیری یې کاوه. نو ګټونکي ساتیری نه دي. وخت همدا چغه وهله، خو د صدرا پلار پښتون پرې غوږ کوڼ کړی و. لمر د ځمکې په اخر کې سر ښکته کړ. تیارې راخورې سوې، خو لمر د پښتون غوندې ناامیده نه و. وخت یې ونیوی، خو سهار یې بیا سر راوچت کړ. دنیا ته یې ځان وښودي که ولوېدم سبا بیا راپورته کېږم. همدا پیغام لمر ټولې نړۍ ته ورکاوه. خو پښتون بیا بیلچه په اوږه کړه، په زوی یې غږ وکړ: نن ښوونځي ته مه ځه، د دیرې د لښتیو پولې راورېبه، خلک پکې غواګانې څري. ور یې بند کړ او له کوره ووتې. صدرا په منډه لور او د وښو څادر یې ورور ته راوړ. ویل یې د پلار خبره مې ومنه وروره. خو ورور یې وویل: نه، زه مکتب ته ځم، که نه ناکام به سم. مور یې ورغږ کړ: ځه پولې راورېبه، معلم صاحب ته به دې ډوډۍ وکړو، کامیابه دې کړي. د دې خبرې په اورېدو یې لور او څادر د صدرا له لاسه واخیستل او په خندا له کوره ووتې. صدرا جارو راواخیستې، ټول انګړ یې پاک کړ. نیمګړي پاته کارونه یې د کور ټول تمام کړل. د هر کار کولو وروسته یې ځان موبایل ته رساوه. همت ورته ویلي و چې سر له مازدیګره راووځه، زه دې په تمه ناست یم. خو دې ورسره دومره ژر نه منله. ویلې چې لږ تیاره سي او د ماښام جمعې ته خلک روان سي، بیا میدان خالي کېږي. صدرا ځان پوره آماده کړ
ان هغه لارې هم صفا کړې چې د تګ په وخت کې ورته مخې نیوله. هغه هوښیاره نجلۍ وه خو بې ځایه مینې یې پښه وښویوله. همدې یې فکر خراب کړی و چې پلار مې د څو پیسو لپاره ولې زه داسې هلک ته کېنولم چې په ټول کلي کې د سګوانۍ نوم لري. د وخت په تېرېدو سره انتظار پای ته ورسېدی. د ماښام اذانونو فضا ونیوله. پلار یې جومات ته روان سو. صدرا شکر په دې ادا کاوه چې مشر ورور یې په ښار کې کار کاوه. مور ته یې د اودس لپاره لوټه ډکه کړه او نور یې ځان جوړ کړ. کوچنی ورور یې چې مازدیګر د لوبو لپاره تللی و بیا نه و راغلی، نو دا ورته تر ټولو ښه موقع ښکارېده. کله چې مور په لمانځه ودرېده نو تور حجاب یې په کوټه کې په سر کړ. په موبایل کې همت ته پیغام پرېښودی: بس دا دی درغلم ګرانه، چې کوم ځای مې درته ښودلی و همالته ولاړ اوسه. هغه یې پیغام ته په جواب کې وویل: لږ څه وخت درته ولاړ یم، ته صرف راووځه. د صدرا مخ ګرم سو، رنګ یې تغییر وخوړی. د زړه ضربان یې خپل اورېدل. د کور له دروازې یې شاته وکتل، قدم یې بهر کړ، چابکه روانه سوه. کوڅه کې یو نیم کس غلی غلی ورته کتل، خو د چا هم خیال نه کېده چې څه روان دي. بیرته به په خپل کار پسې روان و. 10 دقیقې پیاده لارې ووهله. اخر د همت څنګ ته ورسېده. همت د صدرا په لیدو یې له پښو ساه ورکه سوه. د ولاړ موټرسایکل په ټوله یې لاس کېښودی. له خولې یې په هیجاني حالت کې ووتل: ته خو په رښتیا راغلې. صدرا سړه ساه واخیسته. هو، خو باید دلته په تمه نه سو. ځه چې زوباکې خبرې به په لاره کوو. زه ډېره ویرېږم همته. همت په دواړو لاسونو سر ونیوی. ځای په ځای لکه د بې سوره وچورلېدی. اوهو، ته لیونۍ یې ها؟ زه تا چېرته یوسمه؟ وګوره، فکر کوم ساره نه وځي. په ما څه چل کېږي؟ د بدن یو غړی مې په واک کې نه دی. دا خو دومره وړه خبره نه ده. د صدرا له سترګو اوښکه حرکت پیل کړ. دا ته څه وایې؟ زه خو ستا په مشوره راغلی یم. تا ویل په کور کې مشکل نسته. همت یې خبره ونیوله. هی بس که د لیونۍ لورې، ما خو ګپ ګڼله. دا تېښته ولکه دومره وړه خبره وي، او زما یقین هم نه کېده چې ته دې داسې کم اصل کار وکړې. صدرا د سپېړې لپاره لاس پورته کړ. همت وبېرېدی لکه په توپک چې یې ویلي شاته سو. بیا یې ورته لاسونه جوړه کړه. خیر دی همته، دا وخت زه ډېره مجبوره یم. زه له تا نه هېڅ نه غواړم. صرف له ځانه سره مې اوسه او ومې ساته، بس همدومره. همت لاسونه وڅنډل، سوچ یې وکړ، خو کامیابه نه سو. ګوره صدرا، منم یې چې زه ملامت یم، خو نه راسره تا په کور کې مني او نه دا سپک او بې لارې کار. زه درنه ځمه نور، ته واپس کور ته ولاړه سه. اوس هم وخت نه دی تللی. صدرا ورته ډېره مایوسه کتل. همته زه ګاونډیانو او خپلوانو کره هم بې اجازې نه یم تللی. بیا خو دا ډېر لوی کار دی. ما بې مرګه نه قبلوي. خیر دی، ما له ځانه سره بوسه. همت له جیب نه کیلي راوویسته او د موټرسایکل پر خوا روان سو. زه دې له ځانه سره نسم بیولی. دا دی زه درنه ولاړم چې په بله لانجه وانه وړم. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.